اف هاولاتین مین هرمان کردستان ایدیو دیگرن سرمال و حالن خواه ده هتانا هشتا گرنتیک نیه که به تمامی لسرمال و حالن خواه دی بردوامی دن جیانه یان جاره کادی که ده تفلی شر و آلوزیان بنو ایتر نافچین خواه بجیرن چون هتانا هشتا گرنتیک نیه جبو برقرار بون آشتیه که ماینده لترکیه لباکوری کردستان لسر سنوران تایبت ایتر هلوشاندنا پککی و چکدانینه و که حتی سر اوه بردوام بیتن لی هول بردوامن بزانیم برف کی ودیچن آیا دولت لسر ویگی حتی چند رجده کب تمامتی ایتر اف پروسه پینگاف به پینگاف دشته سری ایتر ناهیت تیگدان جاره کادی که برس محمد متینر پارلمانتاری برای اک پارتی ج استانبول دید گلمه بیتن برس متینر ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست به که جوی پرسه دست به بکم هاولاتین مل هرما کردستان کو جگوندن خواه جبر شر و آلوزدن دنابرا پکه که سپای ترکیه والا کربون نها هیدی و دیگرن سرمال و حالن خواه جیانا خواه در باز دیکن یعنی گرانتیه که هیا کو ایدی او لسر مال و حالن خواه دبن لسر زیدا باب و بافیرن خواه دبن جارکا دیگه آواره نابن جارکا دیگه در بدر نابن herkes müşteri olsun. Bu برا sürecin همو geriye کس bu süreçten دلنیا geriye به dönüş جوه olmayacak پروسای ve وگر نینه kalıcı barış آشتیه که gerçekleştirilecektir. ماینده و هرتمی ده Türk پیک وره ittifakı اتفاقا کرد gerçekleştirilecektir. و ترکان ده پیک وره و ام مل به مل Birlikte yeni bir به tarih هفره yazacağız. ام دیروکه که نو Herkes kendi بنفسینن köyünde, kendi şehrinde همو bir کس arada لگندن خواه مالا خواه باجارن خواه دناف براتیه ده بیجین باشه کواتا اف جواتا نها کو ترکیه مجیل پیک بینیتن جبو چاودری کرنا خو هلوشاندنا پککی چکدانینه تولیبونا او کسین چکی خوداتیننو در بازی ناوا جانک آسایی ببن لترکیه یعنی هندوی باوریه دانه اف پیکانینا به جواتی پینگاوکا باشه یانجی دبه پینگاوک جبو رازی کرنا لانه برانبر کو کردن دوی پروسه دا Biz Türkiye olarak اما وقت ترکیه به سروکاتی اردوغان پارتی اما آک پارتی جبو رازی کرنا کردان یعنی خاپاندنا کردان ام گاو ناویجن کرد براین منه تاجا سر منه خودین وی ولاتینه لگل پککی پیوندین جدانه لی پیوندین لگل کردان جدایه تجاره ترکیه کرد وک نیارن خواه ندیتنه شرکی چکداری هبو نهم دخوازن و شر راوستینن و آشتیه که ماینده آوا بکنه ایدی اف قوناخ داوی یا پروسه برز باخچالی جی گوت جبو گوت هم آهنگکار مشاندنا پروسه آشتی دوی پیک وره دوی کوردیناسیونه کی وره آوا کرن ام دخوازن ایدی وره پشت راست کرن کو چکتن دانین او وره تماشا کرن برس متینر لگلی جی هنه ها شه پروسه آشتی چاره سریه تا گود کو لیوگریان نیه جوه که کو تیک بچه هر آلیه جه آشتی حز دکت آشتی سر بکه و لگلی جی هنه یعنی لانه برانبر کرد دبیجن کو دولت تشتک نکریه حتی نها دناوا ترکیه دا یعنی دبیجن پککی چکی خودانه پککی خو هلو شاندیه پککی جه سنورین ترکیه خو وک شاندیه لی حتی نها دولت پینگا وکا ارینی نها بیشتیه جبو ویکی کو دل کردان ویکی خوش بیتن کو بله یعنی رشدبونک هیا جبو
çareserkirina vî Türkiye'de babetê. Kürtler için atılması gereken her Devlet adım atmıştır. ji bo Kurdan li Tirkiye her gavek pevîst avêtiye o de berdewam be. Ya giring ne ji bo Kurdan e niha çek li destê PKK heye û em dixwazin ew çek bên danîn û Tirkiyeke nû sed saleke nû ya Tirkiye em bi hev re ava bikin. Tamaşa bikin li Herêma Kurdistanê birêz Serokê Herêma Kurdistanê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê tên Tirkiye hevdîtinê dikin di navbera hikûmeta me û hikûmeta Kurdistanê de peywendiyên pir bihêz hene mijar pirsgirêk ne navbera Kurdan û Tirkan de pirsgirêk çekên PKK'ne dema ev çek hatin radestkirin gavên pêwîst dê bêne avêtin kesên ku ji çiya vekerin dê nav civakê de bicih bibin û pêşiya siyasetê jî ji bo wan vebe û em ê dewleteke nû bi hev re ava bikin. PKK divê hê çekên xwe te bi tamamî nedanîne. Tenê ragihand ku xwe helweşandiye û hin çekên xwe şewitandin. Murat Qareylan di hevpeyvîneka xwe de dibêjîtin yani çek avêtin divê zemaneyê da divê demê niha da pir alozî û şer li rojhilata neveraz da bê gerentiyek li Tirkiyeyê mehal e. Yani em çekê xwe bavên ku hiç gerentiyek bi me neyê dayîn. Her wiha dibêjin divêtin mafê hêviyê ji bo Abdullah Öcalan bê vegerandin. Abdullah Öcalan bibe danûstankarê serekiyê vê proseyê yani hinek mercên wan jî hene amadeye devlet mercên PKK cêbecê biketin ji bo pêşveçûna proseya aştiye. Devletin muhatabı Danûstankarê projeyê muhadabê devletê ne Qandîle ne Qarayılanê devlet wek danûstankar rêberê PKK Abdullah Öcalan li pêş xwe dibîne. Take kese ku kese pêra bê axaftin ew e li çiya kesekî bi navê PKK mercên nû pêşxistin Qarayılan dibe kesekî dî dibe ev dê bibe sedemê dürüstbûna hin dûdiliyan dê tiştê pêwîst têne kirin ji vê proseyê êdî vegerîne kesên ku wek Qarayılan çi qas kêm biaxivin dê prose ew qastin dürüst birêve biçin bila bêlin Öcalan bi navê wan biaxive bi navê wan Öcalan li gel devletê danûstandinê bike dema PKK çekên xwe danî ji xwe gavên pêwîst dê werin avêtin devlet û hikûmet di vê mijarê de bi biryarin Öcalan bi biryare lê eger Qarayılan behsa baweriyê bide behsa garantiyê bike wê demê lazim miriv bipirse wê demê PKK çima got em çekên xwe datînin û em xwe hildiweşînin ragihandina van mijaran lê ber qonaxa dawiyê ve nabe mercên nû bêne pêşxistin di şertên wiha de ev dê bibe sebebê bêbaweriyê. Berez Metîner, tu gelek eger Kurtî bersvan bide gelek bi gejbînî behsa pêvajoya aştiyê dike. Yani dilê te gelek pêxweş e ez bawerim li gorî têgehiştina te jî pêngavên baş avêtîne. Lêzê pirsêkem eger Kurtî bersvan bide li gorî têgehiştina te yani di sibê rojê da zû direng em bi çavê xwe dibînin ku Abdullah Öcalan were azad kirin. Yani bütün mesele Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü mü? Mijar azadiya Öcalan nîne. Axaftina li ser van mijaran jî ziyanê dide proseyê. Karên Birêz Baxçelî, Birêz Serokkomar ji eşkere gotin ku ji bo proseyê çi pêwîst be dê were kirin. Lê eger wek take mercek azadkirina Öcalan ve eva dê sîberê bixeser proseyê eva nedîtina mafê Kurdan
dane Öcalan'la devlet jiber arasında ve yürüyen, dinavbera olumlu yürüyen bir devlet süreç söz konusudur. Öcalan'da Devletin danusandınaki iradesi heye tamdır. prosek heye Öcalan'ın eve da ereni iradesi dimeşe tamdır. irade Artık Öcalan silahların tamamen ebediyen devlet toprağa şi bir gömülmesi yare gerekiyor. ve Dağda çek olanların da yeniden باوه که Kosova'ya هر birleştirilmeleri تمی بین gerekiyor. بناخ کرن Biz bunun و hazırlıklarını ام Tamam. yapıyoruz. آمده کاریه و مجاره کنیم لی در وی ام گودره تو گوتنا ناکن La erçende pirsa dumayî ke bu berez metîne bes kurtî yani van çend rojên dawiye pekekê navêxweş ji pekekê kiriye tevgera apûçiyan. Yani evê karîgerî heye navguhertin û berdam li ser heman rêbazê eker kurtî. Yani PKK'nın isim değiştirmesinin PKK bir anlamı yok. گوهرتنا ناوی خود چو واته کی خوان نینه zihnini یا değiştirmesi گرینگ gerekiyor. اوه کم Karayılan اون kendini لقندیل zihnini مشک değiştirmedikten خواه sonra بگورن PKK'nın لی ismi کسین değişmiş, کو KDK olmuş, APOC گوهرتنا olmuş, ناوی APOC خواه hareket بکن olmuş. آپوجی Bunun بکن önemi yok. کادکه بکن Önemli تشتکی olan دی artık ای silahlı او نگیرین که یا mücadelenin گرینگ اوه کو miadını ایدی doldurduğunun شر kabul چکداری edilmesidir. دما خواه Buna تمام uygun کریه bir zihin, و buna لگور uygun و bir davranış مشک خواه sergilenmesi. بگوهرین و İsim هل رفتارن değişiklikleriyle خواه ilgilenmiyor. Tamam. لگور و دیار بکن Berez Mehmed Metîner parlamenterê berê ya AK Partiyê ji Stenbolê gelma bû gelekî spasîn her hebin.